که یو څوک له خپل خاوند سره شاړې طرفه جنسي اړیکه ترسره کړي نو نکاح یې ماتيږي. په دا ویډیو کې راسره وګورئ. که چینل مو نوی سبسکرايب کړئ، چینل سبسکرايب کړئ. د خاوند سره شاړې طرفه جنسي اړیکه ترسره کول حرامه ده. د لوادت خطرناکه پایلې ټولو ته معلومې دي چې د لوط علیه السلام قوم چې په نوموړي عمل اخته وه د خدای جل جلاله د اسلامي پوهانو په اصطلاح لومړنی آسماني اټم بم وویشتل شول. داسې له خاورې سره خاوره شول چې ژوند نښې یې بلکل له منځه لاړی. په دې اړه قرآني او نبوي ارشادات ژباړه هغه کسان بریالي او کامیاب شول کوم چې خپله شرمګاه ساتونکي دي پرته له ښځو. مطلب دا چې بغیر له خپله ښځه نه نور د شهوت پوره کولو هره شیطاني لارې چې وي حرامې دي. خپله مېرمنه سره یو ځای والي په اړه قرآن کریم داسې ارشاد کوي. ژباړه تاسو ښځو ستاسو کښتونه دي، ستاسو خپله خوښه ده چې څنګه مو زړه غواړي په هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړئ. د کښت معنا نسل دی چې د نسل ځای معلوم دی. د ښځو سره د شاړې طرفه په ځلا موادو خارجېدو ځای دی. په دې باره کې هم ډېر حدیث ذکر شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د شاړې طرفه کې خپله ښځه سره جماع کوي لوادت کوونکی دی. او یو بل روایت کې راغلی دی الله تعالی به هغه کس ته د رحمت نظر ونه کړي چې د خپله ښځې سره د شاړې طرفه نږدېوالی وکړي. مفتي کیفیت الله دهلوي رحمت الله لیکي که څوک له خپله ښځې سره لوادت وکړي تحذیر مستحق ګرځي. که اسلامي حکومت وي ثبوت په صورت کې جزا ورکول کېږي خو نکاح یې نه ماتېږي. که د چا څخه خدای مه کړه په ناخبرۍ دا ستر جرم شوی نو کلکه توبه دې وباسي.